موسی کلا د هلمند هغه جنګ ځپلې ولسوالۍ ده چې د شل کلن اشغال په وخت د ډیرو جنگونو، خودسرو هوایي بمباریو او د اشغالګرو لخوا د ظلم، وحشت او بربریت نښې نښانې پکې تر اوسه تر سترګو کیږي. موږ په دې مستند کې د یادې ولسوالۍ شواروز سیمې ته ورځو چې د یادې ولسوالۍ په 3 کیلومترۍ کې پرته ده. 1993 لمریز کال. په دغه سیمه کې د بهرنیو یرغلګرو په خودسره هوایي برید کې د نجیب الله په نوم د یو کلیوال د ښادۍ د مراسمو پر مهال په شوي برید کې 15 تنه شهیدان او ټپیان شول. د برید لویه برخه قربانیان عام وګړي، ښځې او ماشومان. د شپې 10 بجې د نجیب الله په نوم د کلیوال له کوره د ښادۍ نکریزې د خیخ کور ته وړل کیږي. ښځې او ماشومان موټرو ته پورته شي، خو موټر چلوونکي لا د موټر کیلي نه وي تاو کړی چې د اشغالګرو لخوا په نښه او د هوایي برید لاندې راځي. پلي عسکر ډزې پرې کوي، ان دا چې د ښځو او ماشومانو چغې او نارې برید کوونکي هم اوري.